په وخت کې دغه مذنب یا دغه ګناهګار دغه کوم اقرار چې کړی د کچېرې په دې کې فرق راغی بله خبره یې وکړله هم دا حد به نه تطبیق کېږي. څه به نه کېږي؟ نه به تطبیق کېږي. حد به نه تطبیق کېږي. بلکې امام شافعي رحمت الله علیه د هغه په مذهب یو قول ده چې دوی که چېرته توبه وایستله بیا به حد نه ورباندې څه شی کېږي؟ قائمېږي. کله چې ماعز رضی الله عنه په رجم کول نو ماعز رضی الله عنه منډه واخیستل. څه شی واخیستل؟ منډه. بل صحابي په داسې په پړي باندې ووهل د اس یا د اوښ نو راګیرې کړل. چې راګیرې کړل نو بیا صحابه ورغلل دوی په ډبرو باندې مړ کړل. کله چې دا خبره نبي علیه الصلاة والسلام ته راورسېدله نبي علیه السلام ورته وویل پرېښی به مو. څه شی به مو کړی و؟ پرېښی به مو. نو کله وخت چې په وخت د حج کې هم دغه ګناهګار بیرته له خپل اقرار راوګرځي ورته به په خپله خوښه باندې اقرار کوي په خپله خوښ له مانه دا کار شوی. که چیرې د شاهدانو په خبرو کې فرق راغی کمبوتي او زیاتي پکې راغله هم دا حد لغوه ده. هم دا حد لغوه ده. په دې خو پوه شوسته چې دا به عاقلان وي دا به څوک وي؟ فاسقان به نه وي صادقان به وي که خلق به وي. د دې ټولو سربیره په دې خو پوه شوسته دا حد چې الله رب العالمین د مسلمانانو د عزت د ساتنې دپاره د ابرو د ساتنې دپاره د مسلمانانو د حریم د ساتلو دپاره چې په یو بل زه به تاسو یو مثال درکړم که چیرې خدای ناخواسته دا حد په اسلام کې نه وای نو بیا دا کورو ته د دروازې ولې ورلګوئ؟ ولې په دې کورو باندې غټ غټ دیوالونه ور غټ غټ قلاګانې وای خو اوس یې دومره ټول په یو کور کې 10 فامیله 10 فامیله 10 فامیله نه. چونکې دا د انسانیت فطرت یو ډېر عظیمه خبره ده چې یو بل د عزت خیال ساتل یو بل د ابرو خیال ساتل. نو په اسلام کې چې رجم ده دا رجم من حدود الله ده د الله رب العالمین په حدودو کې یو حد ده چې د هغه کس دپاره چې دی واده کړی وي او یا واده کړی ښځه وي یا واده کړی سړی وي دا سزا به د یو حکیم د یو قاضي د اولي الامر لخوا د یو امیر لخوا به دغه سزا دغه ګناهګار ته ورکول کېږي. دا هم د عبرت دپاره. ګورئ زه به تاسو یو مثال درکړم. د دې صورت په سر کې د صورت نور الله رب العالمین وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. په هر وخت کې چې ټول مصیبتونه په چا باندې راغلي دي ټول مصیبتونه د هغه مصیبت په سر په راز کې څوک وي؟ زنانه وي. که د جنګونو وي که د دښمنیانو وي که د نورو هلاکتونو قسم قسم آفتونو وي د هغه په سر کې او په راز کې زنانه. که چیرې زنانه وي بیا هغه مصیبتونه نور پسې زیاتېږي. ولې وجه یې څه شی؟ دلته ګورې یو خبره درته کوم الزانیة والزاني ولې الله رب العالمین زانۍ ښځه په زاني سړي باندې مخکې کړله؟ په بل یو آیات کې الله رب العالمین فرمایي والسارق والسارقة فاقطعوا هلته بیا غل مخکې کړی. ګورې ښځه عزتداره عفیفه ښځه پاکه ښځه تر اخري حده پورې دا د خپل خاندان د خپل ځان عزت ساتي ابرو ساتي. که 500,000 انسانان ورته راسي د دې هیڅ بې عزتي په ځان او په خپل فامیل نه لوري. خو که دغه 1000 کسان 500 کسان ټول په دې ښځې ته هر قسم لمسات ورکړي دا ښځه د ځان د عزت په خاطر هیڅ حرکت نه کوي. دا داسې که نه ده. خو کله چې یوه ښځه بې لارې سي بې حیا سي نو بیا هغه کار ته رسېدل ډېر اسانه وي. دا داسې که نه ده؟ بلکل. نو کله چې الزانیة زانۍ ښځه ولې مقدمه کړله دا ښځه په نارینه باندې؟ په دې وجه چې اکثریت وخت کې
د ښځې رضا دې کار ته انسان رسوي. که د ښځې رضا نه وي انسان هیڅ نارینه هیڅکله دا جرأت نشي کولی چې داسې یو کار وکړي. دا داسې که نه ده؟ بالکل. خو غلا بیا د ښځې کار نه ده. غلا ښځه کولی شي؟ هغه مردیت غواړي، شجاعت غواړي، نارینه یې کولی شي. خو که ښځه چیرې غلا وکړي هم خلک بد پکې نه وایي، وایي زنانه وه غلا یې وکړه. او که چیرې نارینه غلا وکړي هغه کونډۍ دي ورکې شه، دومره ګټې ګټې کونډۍ دي نیولې، دومره غټ سړی یې، دومره غټ سر غټ جسم دي نیولې، تا هم غلا کوله؟ داسې ده که نه ده؟ بالکل. نو د عزت خیال ساتل دا غټ هدف ده په دې حدودو د الله رب العالمین کې. په دې خو مو انشاءالله اوس سر خلاص شو. بالکل انشاءالله. کله چې مو سر خلاص شول دغه ویډیو چې د خلقو نشر کړي د مسلمانانو د ذهنو د خرابولو دپاره، د مؤمنانو ته د تشویش پیدا کولو دپاره، موږ او تاسو الحمدلله الله داسې دین راکړی، داسې شریعت راکړی چې الله په خوښه باندې په هغه شریعت عمل کوي. موږ داسې نظام نه لرو چې هغه انسانانو راته جوړ کړی وي، یا انسانان هر کال هغه ته تجدید ورکوي. کوم کار یې خوښ وي ویې کړه، کوم کار یې خوښ نه وي هغه په قانون کې بدل کړي. نه نه، موږ ته الله داسې دین داسې شریعت راکړی چې الله په خوښه به په هغه شریعت باندې عمل کوو انشاءالله. په دې حدودو کې همدغه بالذات دا حدث ده د واده سوي سړي دپاره او د واده سوي د سړي د عزت دپاره رجم په دې خاطر باندې ګوره که خدای ناخواست د چا په فامیل باندې یو داغ ولګېږي، که یو داغ ولګېږي الله دې موږ او تاسو ټول وساتي، الله مسلمانان وساتي، د بې عزتې ورځې د خدای حضور موږ تاسو ټول وساتي. که خدای ناخواست د چا په فامیل دا داغ ولګېږي نو دا کس به تر مرګه پورې زړه خوري. داسې به وي که به نه وي؟ پریشانه به وي، سرګردانه به وي. د هغو کس په ختمولو کې به دی شپه ورځ هڅه کوي، د هغه کورنۍ په ختمولو کې به دی شپه ورځ هڅه کوي. خو کله چې د هغه د عزت په خاطر الله دا حد ټاکلی او د هغه کس نه حد واخیستل شي، دا کس به ارام ژوند نور وکړي. دا داسې که نه ده؟ دا کس به په ارام باندې زندګي وکړي. نو دا ډېر خلکو په خاطر باندې په دې کې خو ډېرې خبرې دي په تکلیف نه شي. هغه خلکو چې دا کار کړی دی یا دا کار کوي، مسلمان باید ورته بیدار شي. مسلمان باید یو داسې څه وکړي چې ځان ورته پوهه کړي، ځان داسې ورته پوهه کړي چې په خپل دین، په خپل هغه دین چې موږ تاسو ته یې په پوره معنا باندې چې هم نظام پکې شته، هم هر څه پکې شته، په خو باندې باید ځانونه پوهیږو. داسې باید نه وي چې خدای ناخواسته یو چا څه ویل باید په هغه پسې لاړ شو، یو چا څه ویل په هغه پسې باید لاړ شو. دا څلور شاهدان چې په دې ځای کې لازمي او ضروري دي، په دې کې الله د دې خیال هم ساتلی ده چې یو څوک عبث په بل چا باندې تور ونه لګوي، تهمت ونه لګوي. که یو څوک راولاړ شي یو کس وي په چا باندې په دروغو باندې تهمت ولګوه، او دی څلور شاهدان نور پیدا نه کړي، دغه کس چې دا تهمت یې په چا لګولی 80 دورې سزا به ورکوي. څو دورې؟ 80 دورې. 80 دورې سزا به دغه تهمت لګوونکي ته ورکوي. دغه شاهد ده. ګوره دا په څه خاطر باندې؟ په دې خاطر باندې چې په اسلام کې، په اسلامي جامعه کې، په مسلمانانو منځ کې یو څوک عبث نسي راولاړ، په دروغو باندې په یو چا باندې تور ولګوي. دا ډېر په یو مؤمنه ښځه باندې یا په یو مؤمن انسان باندې تور ولګوي چې فلاني خو هم دا کار کړی. نو که چیرې دی روغتونه یې هم وي په دې کار کې، په دې شاهدي کې، خو که څلور شاهدان نه وي ده ته به هغه قاضي څو 80 دورې به ورکوي. یا چې هغه څومره حد ورته وټاکل، یا چې څومره تعذیر ورکړل، هغومره به ورکوي. نو دا خبره غربیانو، د غرب غلامانو دومره غټه کړې ده، خدای ناخواسته چې مسلمانانو ته دا نعوذ بالله من ذلک دا رجم یو وحشت معرفي کړی. نعوذ بالله من ذلک. خاص کر دا ګوري مسلمانان، نور مسلمانانو ته هم دا ووایاست د الله په حدودو باندې تیری مه کوئ،
سبب د ګمراهي هغه انسان ته جوړیږي، سبب له اسلام وطن هغه انسان ته جوړیږي. سړی ما کوي پوری دا اوس موږ الله رب العالمين موږ تاسو ته په ټول شان باندې عمل وکړي. جزاك الله كاري صاحب، جزاك الله. توفیق دې راکړي. الله امين. په دې باندې عمل وکړو.